د دنیا ژوند او زندگی د حیثیت لري لکه د امتحان ده، او دا هم امتحان. د امتحان وخت دا انسان ته نه معلوم چې کله به ختم کیږي، او درکړل سوی پرچې په هغه کې هر څه په سوچ او په فکر باندې لیکل پکار دي، په ډیر احتیاط ور باندې لیکل پکار دي. بجای د خپلې پرچې د بل پرچې کې کار کول، د بل پرچې ور ډکول، د بل غم خوړل د یو نادانی د انسان لپاره په دې خاص وخت کې نه معلوم چې کله دغه پرچې د انسان واخیستل شي او د انسان فیصله بیا پر دې باندې کېږي چې ته کامیاب شې او که ناکام. له دې وجې بزرګان وایي نحن فی الدنیا فی امتحان، موږ د دنیا په ژوند او په زندگی کې یو په امتحان کې. وفي ای لحظه قد یتم، په هر غړي کې په هر آن کې د دې امکان شته چې زموږ د امتحان پای ته ورسیږي. دا ټکی چې د مرګ به کله انسان ته راځي، ګویا کې دا د امتحان پای ته رسېدل دي، دا نامعلومه دي، دا الله پاک پټ ساتلی دي. نو موږ له پکار ده چې موږ د دې خپل وخت د ختم کېدو څخه او د دې امتحان د پرچې د ورسپارلو څخه مخکې چې کوم وخت موږ ته الله خاص کړی دی، هغه په سوچ او په فکر باندې موږ په دې پرچې کې لیکایب کې وکړو. موږ خپله پرچې په هغه څه ډکه کړو چې زموږ لپاره پکې خیر، بجای د دې چې موږ د بل په غم اخته شو چې فلانی دی کوي، فلانی دی کوي، فلانی ښه کوي، بد سړی دی، ښه سړی دی. تا موږ د خپل ځان څو غم خوړلی دی، موږ دې ته څو سوچ کړی دی چې یاره زما سره به څه کېږي، زما به خپل انجام څه. نو الله رب العزت دې په موږ کې همدغه سوچ او فکر را پیدا کړي. دا یو ډېره د سوچ او فکر خبره ده.